السلام علیکم ورحمت الله. عربي زده کړه په پښتو ژبه کې Learn Arabic in Pashto with English Translation. عربي انګلیسي زر جملې څلورمه برخه. پیلول مخکې هیله کوم یوټیوب کې زموږ عربیک پښتو اکیډمي چینل سبسکرایب ځنګله کلیک کړئ، آل وکې کړئ او فیسبوک کې عربي زده کړې آنلاین مرکز پاڼه لایک کړئ. حالا پیلو څلورمه برخه. ماذا عنك؟ ماذا عنك پښتو کې موږ وایو او ته وایه څنګه یې، او ته وایه چاته وایو څنګه یې، هغه وایي ښه یم، بیا درته وایي ته وایه که نه څه خبرې دي، څه حال دی، څنګه یې. ماذا عنك انګلیش کې what about you. what about you دا اصلا انګلیسي جملې دي موږ ژباړلې دي عربي او پښتو ته. what about you what about you in Arabic ماذا عنك ماذا عنك پښتو کې او ته وایه څنګه یې. دویم ما رأيك ما رأيك پښتو کې ستاسو نظر ستا نظر څنګه دی، ستا نظر ستاسو نه، ستا نظر څنګه دی مفرد دی، ستا نظر څنګه دی. ما رأيك انګلیش کې موږ وایو what do you think what do you think what do you think. ما رأيك in Arabic we say ما رأيك in Pashto we say ستا نظر څنګه دی، ستا نظر څنګه دی یا ستا نظر څه ده. دریم كن هاديا كن هاديا آرام اوسه آرام اوسه. كن هاديا آرام اوسه. یو څوک تیز تیز خبرې کوي نو ورته وایي ورو خبرې کوه، آرام اوسه. چې وایي كن هاديا غوسه وي نو ورته وایي كن هاديا آرام اوسه. انګلیش کې وایي be calm be calm ال سایلنت ده، ال نه ویل کېږي. be calm be calm آرام اوسه. in Arabic كن هاديا كن هاديا آرام اوسه. in Pashto we say آرام اوسه آرام اوسه. كن هاديا. څلورمه جمله اعتذر عن التأخير. اعتذر عن التأخير د ناوخته کېدو څخه بخښنه غواړم. کله چې یو چیرته دی ناوخته شي نو هلته په عربي کې چې ورته وایي اعتذر عن التأخير. اعتذر عن التأخير یعنی زه بخښنه غواړم د ناوخته کېدو څخه. او انګلیش کې وایو I apologize for being late. I apologize for being late. I apologize for being late. د ناوخته کېدو څخه بخښنه غواړم. اعتذر عن التأخير. پنځمه جمله كيف تسير الأمور. كيف تسير الأمور معنا کارونه څنګه روان دي، کارونه څنګه روان دي، حالات څنګه دي، څنګه روان دي. انګلیش کې موږ وایو how are things going. how are things how are things going. كيف تسير الأمور. كيف تسير الأمور پښتو کې موږ وایو کارونه څنګه روان دي، کارونه څنګه روان دي. بل ماذا تريد ماذا تريد څه غواړې، ماذا تريد یو څوک یو شی راسي درته یو خبره کوي ته ورته وایې څه غواړې، څه خبره ده، څه غواړې. عربیک کې ماذا تريد ماذا تريد. انګلیش کې موږ وایو what do you want what do you want څه غواړې. ماذا تريد what do you want څه غواړې. بل لا أصدق ذلك لا أصدق ذلك باور مې نه کېږي. یو خبر یو ښه خبر واورې یا بد خبري نو چې باور دې نه راځي بیا وایي ته پښتو کې موږ وایو باور مې نه کېږي. نو عربیک کې وایو لا أصدق ذلك لا أصدق ذلك. او انګلیش کې وایي I can't believe it I can't believe it I can't believe it. in Arabic we say لا أصدق ذلك لا أصدق ذلك. عربیک کې موږ وایو پښتو کې in Pashto we say باور مې نه کېږي. بله جمله لقد فهمت لقد فهمت پوه شوم لقد فهمت پوه شوم. I got it I got it. لقد فهمت I got it پوه شوم I got it پوه شوم. لقد فهمت. نهه څلوېښتمه جمله هذا رائع هذا رائع هذا رائع دا په زړه پورې ده. هذا رائع دا په زړه پورې ده. انګلیش کې موږ وایو that's fantastic that's fantastic fantastic that's fantastic. هذا رائع هذا رائع دا په زړه پورې ده دا په زړه پورې ده. اخري احب ذلك زما خوښیږي احب ذلك زما هغه خوښیږي. I like that I like that احب ذلك زما هغه خوښیږي زما هغه خوښیږي. احب ذلك احب ذلك.
دا زموږ نننۍ جملې وي. راځئ چې دا دوباره تکرار کړو. Let's practice it again. پیلو. څلورمه برخه. ماذا عنك؟ ماذا عنك پښتو کې موږ وایو او ته وایه څنګه یې؟ او ته وایه. چاته وایو؟ څنګه یې؟ هغه وایي ښه یم. بیا درته وایي ته وایه که نه څه خبرې دي؟ څه حال دی؟ څنګه یې؟ ماذا عنك. انګلیش کې what about you. what about you دا اصلا انګلیسي جملې دي موږ ژباړلې دي عربي او پښتو ته. what about you. what about you in Arabic ماذا عنك. ماذا عنك پښتو کې او ته وایه څنګه یې. دویم. ما رأيك. ما رأيك پښتو کې ستاسو نظر. ستا نظر څنګه دی؟ ستا نظر ستاسو نه ستا نظر څنګه دی مفرد دی. ستا نظر څنګه دی. ما رأيك. انګلیش کې موږ وایو what do you think. what do you think. what do you think. ما رأيك. in Arabic we say ما رأيك. in Pashto we say ستا نظر څنګه دی. ستا نظر څنګه دی یا ستا نظر څه ده. دریم. كن هاديا. كن هاديا آرام اوسه. آرام اوسه. كن هاديا آرام اوسه. یو څوک تیز تیز خبرې کوي نو ورته وایي ورو خبرې کوه آرام اوسه. چې وایي كن هاديا غوسه وي نو ورته وایي كن هاديا آرام اوسه. انګلیش کې وایي be calm. be calm ال silent ده ال نه ویل کېږي. be calm. be calm آرام اوسه. in Arabic كن هاديا. كن هاديا آرام اوسه. in Pashto we say آرام اوسه. آرام اوسه. كن هاديا. څلورمه جمله. اعتذر عن التأخير. اعتذر عن التأخير د ناوخته کېدو څخه بخښنه غواړم. کله چې یو چیرته دی ناوخته شي نو هلته په عربي کې چې ورته وایي اعتذر عن التأخير. اعتذر عن التأخير یعنی د بخښنه غواړم د ناوخته کېدو څخه. او انګلیش کې وایو I apologize for being late. I apologize for being late. I apologize for being late. د ناوخته کېدو څخه بخښنه غواړم. اعتذر عن التأخير. پنځمه جمله. كيف تسير الأمور. كيف تسير الأمور معنا کارونه څنګه روان دي. کارونه څنګه روان دي. حالات څنګه دي. څنګه روان دي. انګلیش کې موږ وایو how are things going. how are things. how are things going. كيف تسير الأمور. كيف تسير الأمور پښتو کې موږ وایو کارونه څنګه روان دي. کارونه څنګه روان دي. بل. ماذا تريد. ماذا تريد څه غواړې. ماذا تريد یو څوک یو شی راسي درته یو خبره کوي ته ورته وایې څه غواړې. څه خبره ده. څه غواړې. عربیک کې ماذا تريد. ماذا تريد. انګلیش کې موږ وایو what do you want. what do you want څه غواړې. ماذا تريد what do you want څه غواړې. بل. لا أصدق ذلك. لا أصدق ذلك باور مې نه کېږي. یو خبر یو ښه خبر واورې یا بد خبري نو چې باور دې نه راځي بیا وایي ته پښتو کې موږ وایو باور مې نه کېږي. نو عربي کې وایو لا أصدق ذلك. لا أصدق ذلك. او انګلیش کې وایي I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. in Arabic we say لا أصدق ذلك. لا أصدق ذلك. عربي کې موږ وایو پښتو کې in Pashto we say باور مې نه کېږي. بله جمله. لقد فهمت. لقد فهمت پوشوم. لقد فهمت پوشوم. I got it. I got it. لقد فهمت I got it پوشوم. I got it پوشوم. لقد فهمت. څلوېښتمه جمله. هذا رائع. هذا رائع. هذا رائع دا په زړه پورې ده. هذا رائع دا په زړه پورې ده. انګلیش کې موږ وایو that's fantastic. that's fantastic. fantastic. that's fantastic. هذا رائع. هذا رائع دا په زړه پورې ده. دا په زړه پورې ده. اخري. احب ذلك زما خوښیږي. احب ذلك زما هغه خوښیږي. I like that. I like that. احب ذلك زما هغه خوښیږي. زما هغه خوښیږي. احب ذلك. احب ذلك. جزاکم الله خیرا. هیله کوم چې یوټیوب کې زموږ دا ویډیو لایک کړئ. څه پوښتنه وي کومنټ کولی شئ. دا چینل سبسکرایب کړئ. نو تر بل درس پورې تاسو په لاس سپارم او فیسبوک کې زموږ عربي زده کړې آنلاین مرکز پاڼه لایک کړئ. السلام علیکم ورحمت الله.